که ښه صحت غواړې ښه صحت که نه روجي نیسئ ښه یوازې رمضان نه رمضان کې هر سړی تکړه دی نه رمضان نه علاوه روجي ونیسئ زمونږ د رمضان روجي صحیح زمونږ د رمضان روجي خو دغه یو به د عربو کې د بعضې خلک دی ټوله ورځ ودی هلکه د ودو اثر روژې ټوله ورځ ودی هلته روژه اسانه ده وایي نو دم څه عبادت دی چې پای کې تا ته چې سهولت میراغلې څه خبرېږي نه سهار لمونځ وکړي بیا ویده شي ماسپښین راپاڅي بیا ویده شي مازدیګر راپاڅي نو بس بیا مازدیګر نه وروسته چېرته روژه ماتې تیار کړي وي داسې روژې به خو دا واړه ونیسي وي روژه دغه چې تا باندې څنګه سخته تېره شوې وګرځي راوګرځي درسونه به وکړي قرآن تلاوت پکې وکړي او بیا چې ماښام کې کښېني ماښام کې صاحب شعر مادر ته ډېر اخلاصي داسې خوراک وکړي چې بیا پاڅېدی نه شي نو لږ ډډه وایي وابه بیا پرېوځي هلته لږ ناکام کوه خیر دی حدیث کې راغلي دا خېټه 3 حصې که یوه حصه خوراک دپاره بل حصه د څښاک دپاره بل حصه چې کوم دی نو هغه دغه دپاره دی ساه اخیستو دپاره دونه خوراک مه کوه رمضان کې غلط خوراکونه دونه وکړي چې بس په مخه وایي تروي خوله اوبه مې خولې ته راځي وایي تروي اوبه نه راځي تا ته شیطان ډک کړی دی نا رمضان کې یو کس کړی مخکې دا ګرمۍ کې چې دا روژه وه ګرمۍ کې دا روژه هغه ونه ودې کې دا اوبه خلک ډېر زیات څښي که نه خلک به ډېر زیات تږي شوي وو دا خاص یو واقع راغلی یو ځای کې بس یو کس نو هغه چېرته ماښام کې دا شربتونه ډېر څښلي وو شربت یې ډېر زیات څښلی و تږی شوی غریب نو چې کله بیا په تراوه کې ودرېدلی و نو چې رکو ته راښکته شوی چې غونډې اړولې ورته دونه حد ته ځان ورسوه دا په روژه به تعالی بیا څه فایده درکړي ایام معدودات کې ترغیبي جمله ده ایام معدودات ورځې شمار کړل شوي دي په حساب یې څو ورځې دي فمن کان منکم مریض